د لوګر ولایت مرکز په ګډون ټولو ولسوالۍ د 15 هغو اړمنو او بېوزلو جوړو د واده پروګرام د یو خیریه بنسټ او ملي سوداګرو لخوا ترسره شو چې د څو کلونو راپدې خو نشوي کولای د اقتصادي ستونزو له امله واده وکړي. په همدې اړه د مرکز اړوند سپورتي لوبغالي کې جوړه شوې ناسته کې د یو شمېر مسؤلینو ترڅنګ دیني علماو، قومي مخورو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ورته مهال مسؤلینو یادو جوړو ته د دغه خوښۍ د مبارکي ویلو سربیره د دغه پروګرام ترسره کېدل له یوې خوا د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان عملي کېدل وبلل او له بلې خوا په اقتصادي برخه کې هم غوره ګام ایجاد کړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې دغه کړنه د خوښیو پروګرامونو کې په راتلونکي وخت کې هم عملي کړي. باندې پیسې اخلي ودرې چې مال کاروبار په جوړ شي، ټیکټر په واخلم، کلا په جوړ کړم، پټای په جوړ کړم، هغه دم تباہ برباد کړ، ځان دم تباہ برباد کړ، معاشري ته دم یو فاسد او باطل رواج پرې کړل. شیخ صاحب کوم فرمانونه چې دي په منځ کې سره راځي یو ځای شو او وایي چې وروسته له دې نه هیڅ څوک باید ولور په چا باندې وانخلي، هیڅ څوک ناوړه دودونو ته باید لاره واره نه کړي. ولسم لمبر فرمان یې نه یوازې د مینې د ځوانانو د ژوند ژغورلو، د ځوانانو د جنایاتو جرمونو څخه د مخنیوي او د ځوانانو څخه د یووالي څخه د فرار د مخنیوي فرمان دی، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تطبیق دی. له بلې خوا بیا یو شمېر زومان وایي په تیرو څو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له امله واده نشوی کولی او اوس خوښ په دې دي چې د ملي سوداګرو لوري ورسره همکاري کیږي. نن خو د خوشحالي ورځ ده او ټولو ولسونو باندې مې غږ ده او په قومي مشرانو په سپین ږیرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د له منځه یوسي او تر څو د ټولو خلکو لپاره سهولت او اسانتیا هم برابر. 15 کاله کېږي نامزاد وم، نو 15 کاله ما دونه وکړل خپل کور وساته، خپل کور مسند اله راوتم. په دې پروګرام کې د ځوانانو خپلوانو زیاته کړه په تیرو څو کلونو کې د ناسمو دودونو له امله اولادونه له ګڼو ستونزو سره مخ او به هر هیوادو کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرولې.